اسلام د لپاره مزید خدمات چې کوم علماء لیکلي دي تفصیلا سره بیانې ډېر زیات ټیم پرې لګي. بیت المال یعنی خزانه قائمول د عمر رضی الله تعالی عنہ کارنامه ده. عدالتونو قائمول د عمر رضی الله تعالی عنہ کارنامه ده. عدالتونه قائم کړی دي. قاضیان پکې مقررول د عمر رضی الله تعالی عنہ کارنامه ده. عدالت قائم شو پکې جج ولګېدو. دا د نن زمانه جج نه چې روپۍ خوري غلطه فیصله کوي، روپۍ خوري او غلطه فیصله کوي، بلکې د هغه زمانه ججان چې هغه په قرآن او د سنت مطابق فیصله کوله او د چانه په پای کې یریدل نه، ولا یخافون لومة لائم دغه صفاتو هغه عدالتونه قائم کړل، قاضیان پکې مقرر کړل. دا موږ چې نن ویو چې نن دا 26 ذوالحجه ده او 1442 هجری ده، د دې 1442 هجری نن اخیری جمعه ده. دا چې کوم موږ تاریخ لیکو د دې ایجاد داومه بنیاد حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا مقرر کړی دی چې نن پورې دا جاری دی. امیر المؤمنین لقب اول لسرنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ملاو شوی دی. فوجي دفتر ترتیب ورکول، فوجانو دفترونه جوړول دا د عمر رضی الله تعالی عنہ کارنامه ده. مال دفتر مال چې قائمول دا د عمر رضی الله تعالی عنہ کارنامه ده. د پیمایش طریقې ایجاد کول دا د عمر رضی الله تعالی عنہ کارنامه ده. مردم شماری کول چې نن چې ملکونو مردم شماری کیږي دا د عمر رضی الله تعالی عنہ کارنامه ده چې مردم شماری وکړل او هر کس لپاره بیا وظیفې چې کوم مقرر کړل تر دې پورې چې هغه ماشومان چې پیدا بشلو او نو حکم دا چې خوراک شروع کی پسته والا بیا شیشه ورکوي. یو ورځ زنانه وکړه چې لاوړو کې ماشوم دی لاس کول ډوړې وکړ دا په زور به خوري ودا ولي دې لپاره چې عمر اسې وظیفې نه ورکې سو په ډوړې نشوي کړي، لہذا ما دل د ډوړې خورم چې زه دې ډوړې منه ولګي او دل وظیفه جایری شي. هغه ورځ عمر رضی الله تعالی عنہ اعلان وکړو چې نن نه بعد چې کوم بچي پیدا شو پیدایش سره به دغه وظیفه هغه ته ملاويږي. او دغه نه علاوه د غشور چې کوم دی قائمول مقررول د عمر رضی الله تعالی عنہ کارنامه ده. نهرونه دغه نهرونه وکنيستل او یو علاقې ته بل علاقې ته وبوتلې د عمر رضی الله تعالی عنہ کارنامه ده. غټ خارونه آبادول دغه نه غاړن دیوال ول د عمر رضی الله تعالی عنہ خارونه آباد کړل. یو ملک په سو صوبو کې تقسیمول د عمر رضی الله تعالی عنہ کارنامه ده. دریاب کې چې کوم پیداوار دي دریاونه د العنبر وغیرہ چې کوم موتیان نوزي پاغه باندې لپاسه محصول لګول ټیکس لګول د عمر رضی الله تعالی عنہ کارنامه ده چې دا ټیکس په مسلمانانو باندې هغه لګي. حربي کافران تاجران چې کوم بهر نو حربي کافران هغه به اسلامي ملکونو ته نشل راتللی، هغه ته اجازه ورکړه چې راشه تجارت کوي ځان لپاره، هغه ته دا اجازه ورکول د عمر رضی الله تعالی عنہ کارنامه ده. جیل خانه قائمول د عمر رضی الله تعالی عنہ کارنامه ده. اول دره استعمالول دره چې لګي او سزا کې دره لګي د عمر رضی الله تعالی عنہ کارنامه ده. د شپې غش کول خپل د رعایا حالات معلومول چې خلق څه کیفیت کې دي، مانه خوشاله دي که خفه دي او دوسه رزق شته که نشته دی، لوګه تیری په ځان باندې کنه خوراک کې او د شپې او د کېږي شپې کوم بچو له خوب نه راځي د لوګه دی وجنه دا حالات معلومول د عمر رضی الله تعالی عنہ کارنامه ده. پولیس محکمه قائمول د عمر رضی الله تعالی عنہ کارنامه ده. او د سره فوجان او فوجي چاونیان جوړول د عمر رضی الله تعالی عنہ کارنامه ده. او مکینه مدینه پوری په لارې باندې خلق بچون کې تل راتلو دغه دی وجن لارې کې سرای او لارې کې خلق المسافر خانه خلق د پاره جوړول د عمر رضی الله تعالی عنہ کارنامه وا. او دا قاعده جوړول چې عرب چې کوم دین نه بعد اب غلامان نه جوړيږي، عرب آزاد وي د عمر رضی الله تعالی عنہ کارنامه ده. د دې سره دغه بل کارنامه ده چې کوم عیسایان يهوديان چې هغه مسلمانانو ماته پاتې کیږي څه شی وسګ نشته ټیکس نشي راکوله هغه لپاره هم سره څه شی ورکول چې دوته ملاو شي. دا اگر چې کافر دي د اسلام سره تعلق نشي لیکن دي انسانان لہذا د انسانیت په لحاظ سره دوته موږ څه شی ورکو دا مسلمان د انساني لحاظ ساتل او انساني خدمت کول د عمر رضی الله تعالی عنہ دا کارنامه ده. مکاتب قائمول چې په دنه یو استاد وي او دغه شاګردان وي، استاد خپل شاګردانو د سبق خي د عمر رضی الله تعالی عنہ کارنامه ده. او بیا دغه مکتب کې دنه چې کوم استاد بچو ته سبق خي هغه لپاره تنخواه مقررول دا هم د عمر رضی الله تعالی عنہ کارنامه ده چې کوم
کوم دی کې دنه معلم ناشته مدرس ناشته هغه ته تنخواه ملاویږي تنخواه بیت المال نه ملاویږي په هغه زمانه کې بیت المال نه ملاویدا رسلو هغه شاده حالات پاتې نشلو لہذا بیا دا اعلان وشو چې مقامی خلق دی خپل استاد له تنخواه مقرري ورکړي او مقامی خلق سره هغه کار وکړو چې نن زمانه کې چې په هغه 50 روپۍ باندې هیڅ شی هم نه کېږي امام له 50 روپۍ تنخواه مقرر کړي او هغه له پټیم باندې ورکړي او کو وته وي چې تنخواه راکوي ودا څه خدای الله رضا لپاره موږ خدای لازم کولو کنه موږ خدای کولو لہذا اوس ته دغه شان مسکوا موږ پیسې موږ نه مغواړه موږ نه شي مغواړه د دې چې څومره یو امام په یوې علاقې کې کم ځای کې چې وي ځکه چې نظام داسې نشته چې هغه د سرکاري تنخواه مقرر وي او هغه دغه شی لہذا اهل علاقه اهل محله باندې لازمي دي چې خپل د امام خپل د قاری صاحب هغه له تنخواه مقرري دومره تنخواه مقرري چې هغه دغه گزاره وشي دا نه چې 2000 3000 ولا مقرر کړل بس چاهي کې دغه ضرورت پکې پوره شي آرایش او نمایش نه آسایشونو نه کم سے کم دومره تنخواه غره مقررول چې دغه پکې گزاره وشي او هغه وخت پکې خپاس شي او پکې خپل هسپتالو کې او پکې 2 ټیمه ډوډۍ خپل بچو راړي هغه خپل بچو اختر نه او شوبه ورو کې اختر لوي اختر له پیزار او کپڑے چغم دی هغه واخلي دا ذمہواری ده په اوس محلي والو باندې کدا محلي والو دینه غفلت کوي نو امام خپل ذمہواری پوره کوي 15 وخت موس کوي شاته تاسو به دغه خلکو نه بیا کیږي چې تاسو نه تاسو د امام ضرورت پوره کړی کو نو پوره کړی لہذا داوم ضرورت دي کله چې کمیټه کې نه نو د دې هم فیصله کوي چې امام رسول الله تنخواه مقرر کو کنه هغه 3500 4000 روپے تنخواه مقرر کړی دا قانون باندې هغه ودار پاتې دا او ډېر خلک داسې چې کور کې امام قاری سے بوساتي کور ته قاری سے راځي سبق بچوته وي پکې کلونه تیر شي هغه شي ورکینا بیا چې بچي بس کړو بس د پیزان غلې کو دا پیسې وخوړلې نو تا چې بل مسلمان روپے وخوړلې یقینا الله تبارک وتعالى وتعالى تاسو کی تا خو ځان بزرګ جو کړی دی غټ بزرګي تا وخت خلک ولې دی لیکن د پردې روپے خوړل تا نه الله درې تاسو نه کی تا نفسونه کړی کو نو کړی او کته نه بدرې تاسو کی چې پردې پیسې ته خوړل دي دا د څنګه خوړل دي د تاسو پتا نه خامه کی لہذا د امام خیال ساتي دا هر مسلمان هر محله باندې مدا لازمي ده او دې سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اصرار وکړو چې قران پاک خو زی بزې دی چا سکا په اډکه باندې کړي دي چا ګټي باندې کړي دي چا سرمنه باندې کړي دي رسو حالات نو شاندار روان دي لہذا دا یو ذکول پکار دي دا قران پاک هغه ټیم کې راجمع کړي شو رسو بیا عمر عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې هغه یو مصحف پاتې شو باقي چې کوم دی ختم شلو دا جمع کول د اول نسنه مشوره او دا عمر رضی الله تعالی عنہ کړي وا د قیاس اصول قائمول دا د عمر رضی الله تعالی عنہ کارنامه ده او سار باندې چې موږ تاسو اورو الصلاه خير من النوم دا اضافه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کړی دا او هغه زمانه نه وخاندنه پورې دا چلیږي الصلاه خير من النوم چې دا مس کوم دی دا غوړه دی د خوب نه پاسه مسلمانانو د الله مخ ته راشه سجده وکي دا سستی او غفلت د ځان ختم کړي نو تا د اعلان وکړي چې خیر دا مز دا ډېر غوړه دی د خوب نه پاسه خوب مز د بار راشه او دې سره د مز چې کوم د تراوی مزمون کو دا به جدا جدا کېدو دا اجتماعي تور باندې کول پدې کې ختم کول د دې جماعتونو قائمول دا د عمر رضی الله تعالی عنہ دا کارنامه ده او دا غدا کړی دا په شراب باندې چې کوم سړی شراب وسکي او د عادي ویونه ولې شو 80 کوړې سزا ورکول دا د عمر رضی الله تعالی عنہ دا کارنامه ده دغه مقرره کړی دا تجارت په اسونو باندې زکات مقررول دا د عمر رضی الله تعالی عنہ کارنامه ده وقف طریقه کار جاری کول چې وقف به سره مال او شی به څنګه وقف کړي دا لپاره دا د عمر رضی الله تعالی عنہ کارنامه ده اوس خو به وقف بل وته او هغه بل دی وجنا یو مسلمان کنن جمعات د پارزه وقف کړي نه غنشي وقف کوله یو مسلمان کنن جمعات پر رسول پارزه وقف کړي هغه نشي وقف کوله هغه ډایرکټ حکومت څخه هغه مسلمان نه نشي وکوله دا بل چوم دی هغه منظور شوی دی هغه بیرون نن سبا کې په سینټ کې منظوریږي چې هغه من دستخط کیږي نن چوم دی تاسو پته ده سر ظفر الله جمالی زمونږ یو مخکې او دغه تیر شوی دی قادیانی او وزیر اعظم د پاکستان اول نه ولر شوی دی هغه له حکومت یو ایوارډ ورکو او هغه ایوارډ داده چې دا بهترین کارنامه کړی دی لہذا هغه د ویندل ایوارډ ورکو دا ایوارډ د دې وجه نه ملاوي شي بهترین کارنامه دی وجه د قادیانی قادیانت د وجه نه ولا وکړی دی لہذا موږ د مذمت کو داسې کسانو ته ایوارډون نه دی ورکول پکار نو د وقف طریقه جاری کول د عمر رضی الله تعالی عنہ کارنامه ده او په جنازې کې سلور تکبیرونه باندې اجماع کول چې سلور تکبیرونه به شپږ بني اته بني دو بني
دا د عمر رضی الله تعالی عنہ کارنامه ده. په جمعات کې چې دا وعظونه کیږي د تبلیغ جماعت والا پاسې وعظ کوي، جمعې پر ورځ بیان کیږي، د اختر پر ورځ باندې بیان کیږي، دا د وعظ کول نصیحت کول خلقو ته دا د عمر رضی الله تعالی عنہ دا کارنامه ده. او د امام او مؤذن د پاته هغان مقررول دا د عمر رضی الله تعالی عنہ کارنامه ده. او جمعات کې دنه د رڼاګانو تنظیم کول دا د عمر رضی الله تعالی عنہ کارنامه ده چې عمر رضی الله تعالی عنہ دا کارنامې اسلام د پاره کړې دي. 22 लाख مربع میل باندې اسلام خور کړی دی. او خپل حال داو چې کاش زه د بدن مؤمن د بدن یو وختوي او که خپل حال داو دی الله دی یری دومره سخت حالاتو چې کټویلانو شي ټول خلق به جهنم ته دی، واحد دی یو کس نه جواب جنت ته ځي. نو الله نه دومره امید دی چې هغه عمرې او که اعلان شي ټول به جنت ته ځي یو به جهنم ته ځي. د الله نه دومره یریږم چې دې شي هغه عمرې.